نبی مهربان صلی الله علیه وسلم مونږ ته د هر کار چل ښودلی که نه دی؟ د اوبو د څښلو طریقه ښودلې دی که نه ده؟ د ډوډۍ د خوراک چل ښودلی که نه دی؟ همدغه شان چې زمونږ څومره اعمال دي تر دې پورې د وړو بولو د لویو بولو چل هم ښودلی دی، د وتلو د راوتو طریقه هم ښودلې ده، د کېناستو چل هم راته ښودلی دی. نو د الله د مرضۍ مطابق د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ښودلی شوو طریقو مطابق ټول ژوند تېرول عبادت دی. نو دکانداري هم کوه په طریقه د پیغمبر، ډوډۍ خو هم په طریقه د پیغمبر، ملازمت او نوکري کوه هم په طریقه د پیغمبر. نو دا هر څه به د عبادت شي. نو قضای حاجت لم چې د پیغمبر په طریقه لاړ شي نو اجر به درته میلاو شي. تر دې پورې یو ځل نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل یو سړی دی او زنانه ده، ښځه خاوند دي، د یو بل نه خپل خواهش پوره کوي. سړی د ښځې نه خواهش پوره کوي، ښځه د سړي نه پوره کوي، نو دته به اجر میلاویږي. تاسو به حیران شوي، خو صحابه کرام کوم څه خلک حیران شو او فورا یو سړي تپوس وکړو، یو صحابي، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سړی په مونږ کې به د خپل کور والن د خپل ښځې نه خپل شهوت پوره کړي، دته به اجر میلاویږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو معلم دی که نه، استاد دی. نو استاد طریقه ورته سړی پوه کړو او مونږ هم پوه کړو. وی وایه که نه پلاني که دا کار په غلطه طریقه وکړي نو ګناه به یي که به نه یي؟ نو هغه وی او یا رسول الله ګناه خو به یي. وی خو دقه خبره ده چې دا په صحیح طریقه وکړو نو ثواب میلاویږي. چې دا طریقه غلطه ده پرې الله خفه کېږي او په دې طریقه باندې رسول الله تعلیم را کړی ځکه په دې کومه نو دا ستا عبادت شو. نو دکانداري دې هم عبادت ګرځي، سوداګري دې هم عبادت ګرځي، زمینداري دې هم عبادت ګرځي، مزدوري دې هم عبادت ګرځي. دا ټول کارونه په کور کې د بچو سره ګپ شپ دې هم عبادت ګرځي. که ته خیال وساتې چې هغه خبرې ونه کړي بچو ته کوم چې د نافرمانۍ خبرې. نو مونږ د دې بندګۍ وعده کوو د خپل رب سره، ایاک نعبدو، خاص ستا عبادت کوو. دا ایاک را مخکې شوی دی، دا اصل کې نعبدو کوو حصر یې پیدا کړی دی. یعنې هم ستا عبادت کو اردو کې وایي که نه، مونږ چې اردو کې وایو لږ زیات په وضاحت سره بو شو. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. مشرکان به وایي که نه تیری بھی عبادت کرتے ہیں. د بیو د هي ډېر لوی فرق راځي. نو مونږ داسې نه وایو چې تیری بھی عبادت کرتے ہیں، څه وایو؟ تیری ہی عبادت کرتے ہیں. مطلب دا دی د ایاک نعبدو خاص ستا، هم ستا بندګي کوو، د بل چا نه کوو. و ایاک نستعین، او خاص ستا نه مدد غواړو. یعنې زمونږ د مدد تعلق هم ستا سره دی، د بل چا سره نه دی. د استعانت خبره هم ستا سره ده. ای ربه بل چاته اوازونه نه کوو، د بل چاته چغې نه وهو، حاجتونه نه وړاندې کوو، دا ټول تا ته وړاندې کوو. خو د دې استعانت یو خبره زده کوي ځان سره. مونږ خو کله مدد غواړو که نه، دا اوس ما رشوتې مال لږ اوبه راوړه نو به یې راوړي، دا زما پیزار راوچت که نو راوچتې کي، ما له لاس راکړه نو لاس راکړه، ډوډۍ راله راوړه. کور کې تاسو وایي ډوډۍ راله راوړه، نوکر ته وایي دا مدد مې وکړه، دا کار وکړه، ډاکټر ته لاړ شئ دوایي راله راکړه، دا مدد دې وغوښتو که دې ونه غوښتو. نو څنګه وایي ایاک نستعین؟ استعانت په دوه قسمه دی، مختصرا یې زده کړو. او هغه دوه قسمه دا دی، یو دی ما فوق الاسباب، بل دی ما تحت الاسباب. د اسبابو لاندې مدد او د اسبابو نه ماورا مدد. د اسبابو لاندې مدد جایز دی، اسباب موجود دي، سړی ماله لاس راکولی شي، جب لاس راکړله نو لاس یې راکړو جایز دی، اوبه راکړه جایز دي، ډوډۍ راوړه، ډاکټر ته ورشي دوایي راکړه، د هغه سټسکوپ وګرځي ستا ټسټونه وکړي او تا ته دوایي درکړي، همدا اسباب دي موجود دي، دا غوښتل جایز دي. د اسبابو نه هټ کر، د اسبابو نه ماورا استعانت ناجایز او حرام دی، سوا د الله، د الله نه به غواړې. د دې مرض هېڅ بیماري ده او د بیمارۍ علاج دپاره ډاکټر دوایي نه ده، دا دقسې جوړ که. نو دا دغسې جوړول د الله نه بغیر بل هېڅ څوک نشي کولی. نو دا مدد غوښتل هم د هغه نه بغیر د بل چا نه ناجایز دي.
دا بنیادی یو خبره. اولاد غواړي خلک، نو اولاد پیدا مشکل دی، بیماری ده، نو زنانه علاج کوي یا سړی علاج کوي، دوايي خوري، اسباب دي، جایز ده. خو دعا غواړي د مړي نه یا د ژوندي نه ته راله بچي راکه، نو حرام دي، ناروا دي، شرک دی، د الله نه به غواړي. نو همدا استعانت کم چې ما فوق الاسباب دی، هم د الله نه غواړي. اهدنا الصراط المستقیم، وښایه مونږ ته نیغه لار، روان که مونږ په نیغه لار. هدایت او د هدایت مرتبه، اولنې مرتبه انابت دی چې خلک رجوع وکړي. طالبان د حق جوړ شي نو حق ورته میلاو شي. دا تاسو را څومره خلک چې ناسې په سوونو خلک ناسې نارینه او زنانه، دا طلب حق در پکې دی، ځکه حاضر شوي. په چا کې چې طلب د حق نه حاضرېږي، دا د هدایت لومبنۍ درجه ده. او د هغې نه پس بیا هدایت کېږي، د هغې نه پس استقامت راځي، په دې باندې ټینګ پاتې کېدل، په دې هدایت روانېدل. د هغې نه پس د دې هدایت مضبوطي، د زړه مضبوطي او زیادت په ایمان کې، زیادت په هدایت کې، دا ټولې مرتبې مو اهدنا، وښایه مونږ ته، روان که مونږه، ټینګ پاتې که مونږ په نیغه لار. دا نیغه لار د چا؟ صراط الذین انعمت علیهم، لار د هغې کسانو چې تا انعام کړی دی په هغوی باندې. دا څوک دي؟ سوره النساء د دې وضاحت کړی دی. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. چا چې د الله او د رسول خبره ومنله، په قیامت کې به د هغه چا ملګری چې الله پې انعام کړی. څوک دي؟ انبیا، صدیقین، شهدا او صالحین. او دا وایي ښه ملګري دي. نو الله دې د دې ملګرتیا مونږ ته راپه نصیب کړي. غیر المغضوب علیهم، مونږ دا وایي د هغې خلکو لار نه غواړو چې په هغوی غوسه شوې ده. نو د هغې خلکو لار چې غوسه نه ده شوې په هغوی، ولا الضالین، او دا هغوی ګمراهان دي. غوسه په چا شوې ده؟ په ضدي خلکو باندې، په عنادي خلکو باندې، چې د علم باوجود چې حق یې لیدلی دی، پېژندلی دی، او بیا یې انکار کړی دی. دا ابوجهل غونې کفر، دا ابوجهل کفر ضدي کفر و، عنادي کافر و. ابو لهب او عتبه او شیبه دا ټول ضدي او عنادي کافران و. یهودیان هم ضدي کافران دي. او ولا الضالین، هغه خلک چې ګمراهان دي د هغوی لار هم نه غواړم. نو ګمراهان هغه څوک دي چې د علم د نشوالي د وجې نه په بده لار روان شي. آمین. خدایه زموږ دا دعا قبوله کړه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اے الله زمونږ رضا شه، اے الله راتلل زمونږ کارو، کېناستل زمونږ کارو، اورېدل زمونږ کارو، زړونه ګرځوونکی خو ته یې. اے الله زمونږ زړونه دې قرآن ته مایل کا. دا نارینه او زنانه صرف او صرف خدای ستا د دې کتاب د درس او د تعلیم دپاره راغلي دي. دا قرآن د دې د زړونو ته کوز که، د دې قرآن په ذریعه باندې د دې کورونه روښانه که، د دې زړونه هم روښانه که، د دې د دنیا حاجتونه هم پوره که. څومره خلک چې د دې بیماران دی، یو سړی وایي زما پلار بیمار دی، دعا ورته وکړي چې الله وله شفای کامله عاجله ورکړي، الله وله صحت ورکړي، الله یې د دین د غلبې دپاره، د دین د خدمت دپاره او د خپل عبادت دپاره او د دې بچو د دعا دپاره صحتمند کړي. نور چې څومره بیماران دي هغوی ته هم دعا وکړي چې الله ټولو له شفا ورکړي. څومره بې اولاده خلک دی الله ټولو له اولاد ورکړه. قرضداران د قرضونو نه خلاص که، مریضان د مرضونو نه خلاص که، د دې ټول تکلیفونه او مشکلات